ایمان پلورونکي. 87 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه ته یو بل صلاح الدین پر دغه مکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونو د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د کیسو په ترڅ کې موږ او تاسو په تیره برخه کې واوریدل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله په مصر کې وو او سلطان نور الدین زنگی په کریک کې وو او هلته مو یو ډیره عجیبه او غریبه کیسه هم واوریدله چې په هغه کې صلیبیانو غوښتل چې د ریمینز قبر رالوڅ کړي او هغه خزانه چې له ده سره ښخه سوې ده د مسلمانانو په ضد یې بیرته په مصر کې استعمال کړه چې د هغوی دا پلان هم ناکام سو. او ورونو زموږ او ستاسې د روانې برخې عنوان ده د اسلام دفاع به تر څو کوئ. ورونو کله چې مسلمانانو د شوبک او کریک ټینګې او کلکې کلاګانې ونیولې او د ریمانډ لښکر ته سخته او حیرانوونکې ماتې ورکړه نو د 1103 میلادي کال په آخري ورځو کې د بیت المقدس په ښار کې د صلیبي واکمنانو او چارواکو هر اړخیزه عمومي غونډه او کنفرانس راوبلل شو. ورونو مخکې د دغه کنفرانس په اړه باندې موږ خبرې کړې وې. هغوی دا کنفرانس په دې باندې راغوښتی وو تر څو په دې دواړو ماتو باندې پوره غور وشي او د راتلونکي لپاره پلان جوړ کړي. هغوی په درې مختلفو محاذونو کې جنګېدل. یو عسکري او پوځي ډګر چې تل یې پکې ماتې خوړلې وه. دویم د تش په نامه مسلمانانو چارواکو او غدارانو پیدا کول او دریم د عامو خلکو په منځ کې خرابې او غلطې عقیدې رواجول چې له هغو سره بد اخلاقي هم ملګرې وه. ورونو او په تیرو برخو کې تاسې واورېدل چې لوی پادري چې د صلیبیانو مشرانو ته خبرې وکړې وروسته ولاړ خو له هغه له تګ سره سم چارواکو په صلاح او مشورو باندې پیل وکړ او مهمې پریکړې یې وکړې. هغوی وویل باید ځوابي برید ونه شي بلکې نور الدین زنگي او صلاح الدین ایوبي نور هم تشویق شي چې په وړاندې راشي او بیا دلته محاصره او ختم شي. باید فرانسویان یونانیان او بازنطینیان دې ته چمتو شي چې په مصر باندې د اوبو له لارې حمله وکړي د شمالي مصر سیمې ونیسي او هلته ټینګ او کلک مرکز او اډه جوړه کړي تر څو د هغې په وسیله د مصر او فلسطین دواړو په وړاندې دفاع وکړای شي. په اسلامي هیوادونو کې اخلاقي فساد او د عقیدې خرابوالی نور هم توند کړای شي او د مسلمانانو ترمنځ بې اتفاقي واچوي. د مسلمانانو د ښارونو څخه انجونې وتښتوي او هغه د ورانکاریو لپاره استعمال کړي او هم د عیسایت لپاره دعوت او تبلیغ پیل کړي. ورونو دا د صلیبي چارواکو مهمې پریکړې. هلته بیا سلطان نور الدین زنگي چې کله کریک ونیو نو په شاوخوا سیمو کې خپل او د صلاح الدین ایوبي کمانډویان وګمارل چې د دښمن څارنه وکړي او د اړتیا په وخت کې د هغو سره مقابله او جګړه هم. هغه د صلاح الدین ایوبي د جاسوسانو څخه چې په عکره فلسطین او نورو ځایونو کې هم وو پوره معلومات او احوال اخیست. هغه د کریک څخه صلاح الدین ایوبي ته احوال واستاوه صلیبیان غواړي دا ځل د وچې او اوبو له لارې مصر باندې حمله وکړي. تاسې باید هغه ته پوره متوجه او ویښ اوسئ. د سودان پولو او سرحداتو ته هم پام وګرځوئ داسې نه چې له هغه لوري درته زیان ورسیږي. تاسې باید په قاهره کې حالات منظم کړئ او بیا دې لوري ته راشئ چې زه خپلې سیمې ته ولاړ شم. هلته هم حالات روغ او سم نه دي. تاسې باید لوی او غټ منجنیقونه او لرې ویشتونکي لیندۍ جوړې کړئ او هم د پوځ د زیاتوالي کوښښ وکړئ ځکه چې موږ غواړو اوس د مسلمانانو لومړۍ قبله بیت المقدس آزاد کړو. خو ورونو د کیسې په دې برخه کې به ورشو درې زړورو مجاهدینو ته چې د صلیبیانو له زړه څخه څنګه معلومات سلطان صلاح الدین ایوبي نور الدین زنگي او علي بن سفیان ته رارسوي. ورونو کله چې شوبک او کریک ونیول شول نو عیسایان د هغو سیمو څخه ووتل او د فلسطین مختلفو سیمو ته ولاړل چې زیات پکې عکرې ته راغلل. د علي بن سفیان درې روزل شوي کسان د عمران رضا او رحیم په نامه هم د عیسایانو په جامه او شکل کې عکرې ته ننوتل. هغوی د ځان لپاره د مناسب ځای په لټون کې شول تر څو په مهمو ځایونو کې ځان ننباسي او د هغه ځای څخه پټ رازونه ترلاسه کړي. ورونو لومړی عمران د دوی سره ګروپ هغه لوی کلیسا ته ولاړ او د لوی پادري په وړاندې د صلاح الدین ایوبي او مسلمانانو غیبت او بدرت بیان کړ او بیا یې وویل چې زما کور او هر څه مسلمانانو تباه کړل او زه یوازې ورڅخه راخلاص شوم.
اوس غواړم د کلیسا خدمت وکړم او کله چې پوځ حمله کوي له هغو سره ملګری شم او خپل انتخاب له مسلمانانو څخه واخلم. هغه لوی پادري په ځان باندې باوري کړ او په کلیسا کې یې ځای ورکړ. ورونو، عمران د لوی پادري دومره خدمت کاوه چې د هغه پرې پوره باور راغی او هغه خپل باوري سړی وټاکه. هغه به د پادري څخه مذهبي تعلیم هم کاوه. هلته زیات چارواکي راتلل او د بورډ څخه لږې ډېرې خبرې هم اورېدې، خو دا هم لوی کار و ده. ورونو، عمران خو وظیفه پیدا کړه. بل ملګری رحیم د سوداګر او تجار په کور کې چې عسکري چارواکي ورته راتلل ځان یې ځای پر ځای کړ تر څو له دې لارې څخه راز لاسته راوړ. هغه سوداګر د هغه مېرمنې او پیغلې لور ایلس ته داسې کیسه کړې وه چې دی د ډېرې ځمکې د خاوند زوی او داسې کور یې درلود چې 5 نجونو پکې دننه او د هغوی پلرونو او وروڼو بیرون خدمت کاوه او په طبیله کې د اعلی نسل څو آسونه ولاړ او په حجره کې تل مېلمانه وو چې کله به ورته دسترخوان خپور شو نو په هغه باندې به د خوراک او څښاک هر ډول څیزونه پراته وو او هر وخت به دروازې ته اړ خلک راتلل او د هغوی اړتیا به پوره کېده. او زما د ایلس په شان ښکلې 2 خویندې وې چې مسلمانانو هغوی له ځانونو سره بوتلې او مور او پلار یې راته ووژل او الله تعالی داسې ورځ راباندې راوسته چې اوس دا دی مزدوري کوم. ایلس چې د سوداګر یوازینۍ پیغله لور وه، خو ورونو رحیم هم د شکل او صورت له مخې ښکلی ځوان. ایلس د هغه درد په خپل زړه کې محسوس کړ. نو کله چې رحیم هنګوره بیرون ووت نو هغه یې په لاره کې ودراوه او د هغه د غم لرې کولو لپاره یې هغه ته څو خوږې خبرې وکړې. 3-4 ورځې وروسته یې خپل دریم ملګری رضا الجواه ولید. پوښتنه یې ورڅخه وکړه. هغه ورته وویل د کار په لټه کې څرنګه چې رضا تجربهکار اسپور او د اسونو پالنې او روزنې کې ښه مهارت درلود، نو رحیم هنګوره هغه سوداګر ته راوست او د هغه پیژندګلوي د فرانسیس په نامه چې د کرک اوسیدونکی دی وکړ او د مهارت په اړه یې هم ورته معلومات ورکړل. بیا سوداګر د لوی چارواکي په واسطه ورته دنده پیدا کړه. ورونو، دوی 3 ملګرو چې مجاهدین ول د صلیبیانو په ښار کې خپل ځان ته دندې پیدا کړې. ورونو، د ورځو په تېرېدو ایلس د رحیم هنګوره سره د مینې او محبت څرګندونه کوله، خو رحیم هنګوره په ژبه د هغې د مینې ځواب نه ورکاوه او په زړه کې دا فیصله وکړه چې د خپل فرض ادا کولو وروسته به هغه له ځانه سره قاهرې ته رسوي او د اسلام سپېڅلي دین په دایره کې د داخلېدو وروسته به له هغې سره واده کوي. خو دواړو ته دا معلومه نه وه چې د پوځ یو لوی منصبدار ایلس څاري. رحیم هنګوره او رضا د یکشنبې په ورځ کلیسا ته تلل او هلته یې له عمران سره لیده کاته کول. ورونو، رحیم هنګوره عمران ته وویل چې د دې سرګروپ و چې د سوداګر لور ایلس له ما سره د مینې څرګندونه کوي. عمران وویل ته هم له هغې سره د مینې ځواب په ښه طریقه سره ورکوه، خو پام کوه چې د هغې په مینه کې ډوب نه شي. په رحیم هنګوره باندې خپلې ځوانۍ اغېز وکړ. یوه ورځ ایلس ورته وویل زما او ستا واده به په هغه صورت کې کېږي چې د عکره څخه وتوتو، ځکه پوځي لوی منصبدار زما د خپلولو کوښښ پیل کړی او پلار مې هم په دې راضي دی، خو ما ته یې تر اوسه څه نه دي ویلي. ورونو، عمران د پادري دومره اعتماد ترلاسه کړی و چې د هغه هم راضي شوی و. پادري په خپل فارغ وخت کې د مسیحیت درس هم ورکاوه او د درس په منځ کې به یې ورته ویل په موږ لازم دي چې د ځمکې له مخ څخه د اسلام نوم او نښان ختم کړو. د دې مقصد لپاره چې هره وسیله کامیابه وي هغه باید استعمال شي. دا ضروري نه ده چې مسلمانان ووژل شي، بلکې د هغوی د مسیحیت په دایره کې د شاملېدو کوښښ وکړای شي او که هغوی عیسویت قبول نه کړ نو د هغوی له زړه د اسلام وباسي. او د دوی اسانه طریقه دا ده چې د هغوی په منځ کې د بدۍ تخم وکري او په دې لارو کې خپلې خویندې او لوڼې استعمال کړي. ورونو، دا د صلیبیانو هغه لوی مذهبي مشر چې دا خبره کوي چې د مسلمانانو د ختمولو په لاره کې د خپلو خویندو او میندو عزتونه دې لوټ شي خو چې مسلمانان له منځه ولاړ شي. هغه پسې وویل د هغوی په ذریعه مسلمان نجونې بدو لارو ته راواړوي، د ځوانانو او هغوی حکمرانانو کردار تباه او اخلاق فاسد کړي. عمران چې د پادري داسې خبرې اورېدلې نو د ډاډ څرګندونه یې کوله. هلته به پوځي منصبداران تلل راتلل، لکه څرنګه چې په هغو ورځو کې په 2 ډګرونو کې صلیبیانو مات خوړلې وه. نو له دې امله په عکره کې د هر چا په خوله کې یوه خبره وه چې جوابي حمله به کله کېږي. عمران هلته د قیمتي رازونو په حاصلولو کې کامیاب و. هغه دا معلومه کړې وه چې په صلیبي حکمرانانو کې اتفاق او اتحاد نشته. هغوی هر یو په خپلو هیوادونو کې پاچاهان، خو څرنګه چې ټول د یو دین پیروان وو نو له دې امله یې په صلیب باندې لاسونه کېښودل چې د اسلام د سپېڅلي دین ریښې به وباسي. خو په هغوی کې داسې هم و چې په پټه یې د مسلمانانو سره د صلح معاهده کړې وه
او له صلیبیانو سره د جګړې لپاره تیاری هم کاوه چې په هغوی کې د یادونې وړ سیرز ممینویل و چې د جګړې په میدان کې د سلطان نورالدین زنګي سره صلح کړې او بندیان یې آزاد کړي اوس سیرز ممینویل د نورو حکمرانانو د راپاڅولو زیار ایسته چې ټول په سلطان نورالدین زنګي باندې یرغل وکړي او دا یرغل به یو په صلاح الدین ایوبي او بل په نورالدین زنګي وي. ورونو عمران پادري ته دا ونه ویل چې کوم قوم خپل نجونې د خپلو موخو لپاره استعمالوي نو هغوی به په یو بل هیڅکله اعتماد ونه شي کړی. عمران د سلطان صلاح الدین ایوبي لپاره دا خبره په ذهن کې کېنوله چې که د مسلمانانو په سب کې غداران نه وای نو صلیبیانو ته غاښ ماتوونکې ماتې ورکوله او اروپا یې هم نیوله. غداري د مسلمانانو لویه کمزوري وه. د عکري پادري او صلیبي واکمنانو د مسلمانانو له کمزوري نه ډېر خوښ وو. عمران ته د کوچنیو مسلمانانو ریاستونو د حکمرانانو نومونه ښه معلومه چې د پردې تر شا د صلیبیانو سره دوستي درلوده او صلیبیانو د هغوی لپاره د اروپایي دولتونو په زړه پورې شرابونه او نجونې ورلېږلې. رضا هم په خپل کارونو کې مشغول و خو رحیم هنګوري د خپل لارې څخه اوښتی او د ایلس مینې هغړون کړی. ورونو په هر وخت کې خپلې دندې ته متوجه اوسئ او د خپل امیر اطاعت مه هېروئ. څو ورځې وروسته ایلس ورته وویل د هغې واده د یو داسې پوځي منصبدار سره کېدونکی دی چې بوډا دی. هغې خپلې مور ته ویلي وو چې هغه دې ته تیاره نه ده خو پلار یې نه منله ځکه هغه له پوځي منصبدارانو څخه دولت ترلاسه کړی و. څرنګه چې د صلیبیانو په غونډه او کنفرانس کې پرېکړه شوې وه چې باید دا ځل د وچې او اوبو له لارې په مصر او خصوصا په اسکندریه باندې حمله وشي او هغه ځای خپل مرکز جوړ کړي نو صلیبي چارواکو د دې لپاره په بیړه کار او فعالیت کاوه. هغوی مختلفو اروپایي هیوادونو ته استازي واستول چې هغوی ته کښتۍ ورکړي تر څو په هغې باندې د اسکندریه سیمه ونیسي. فرانسې، بلجیم، بریتانیا، یونان، هسپانیا او خپله د فلسطین د صلیبیانو بحري ځواک په نوې حمله کې د ګډون لپاره د اسکندریه په لوري حرکت وکړ. له دې سره په خوا کې هغوی د ریجنالډ په مشرۍ د وچې پوځ هم جوړ کړ چې د وچې له لارې به حمله وکړي او مصري خاوره به تر خپل کنټرول لاندې راولي. ورونو یو ځل په کلیسا کې ډېر پوځي چارواکي راغونډ شول او د لوی پادري سره په سالون کې کېناستل چې عمران هم د دوی خدمت کاوه. پادري جان ګینټر. ورونو عمران په هغه ځای کې خپل نوم جان ګینټر ایښی. دغه پادري عمران چې جان ګینټر یې ورته وایي هغه ته یې وویل تاسو لږ وخت باندې ولاړ شئ موږ یو څو ضروري خبرې لرو. عمران د باندې ولاړ او د بلې خونې څخه یې خبرو ته غوږ ونیو. هغوی په خپلو کې سره خبرې پیل کړې چې د هغې څخه معلومه شوه چې په اسکندریه باندې د بحري ځواک برسېره د وچې لارې هم برید کوي او دا برید به فیصله کوونکی وي. خو ورونو عمران چې غوږ ورته نیولی و د پلان غټ غټ ټکي یې واورېدل او زړه یې ناکرار شو. هغه غوښتل سمدستي قاهرې ته ولاړ شي او سلطان ایوبي ته خبر ورکړي چې لوی قوت را روان دی خو د رضا او رحیم په خاطر پاتې شو. هغه رضا ته ورغی او د هغه څخه د نویو حالاتو په باب وپوښتل. هغه ورته وویل چې داسې انګازه ده چې دا ځل د اوبو له لارې هم په مصر حمله کېږي. عمران وویل ای رضا نور دلته زموږ لپاره اړتیا نشته باید سمدستي ولاړ شو. د سفر لپاره 3 اسونه او یو اوښ ته اړتیا ده. د هغوی د پیدا کولو کوښښ کول ضروري دي. رضا وویل ډېره ښه ده. سم د لاسه پاڅېد او د رحیم هنګوري پسې ولاړ. مخکې شپه د رحیم هنګوري بادار مېلمستیا کړې وه چې په هغې کې ډېر پوځي افسران وو. کله چې خوراک او څښاک خلاص شو او د نڅا او موسیقي وخت راغی نو د ایلس ژڼي یا نامزاد د هغې څخه وغوښتل چې له هغه سره دې نڅا وکړي او ورسره ودې ګډېږي. خو د ایلس له هغه څخه کرکه راتله نو انکار یې وکړ او د بل ځوان افسر سره یې په ګډه باندې پیل وکړ. د ایلس خاوند ته په دې باندې غوسه ورغله او د هغې پلار ته یې شکایت وکړ. پلار یې ایلس ورټله چې ته ولې د خپل نامزاد سره ګډه نه کوې. هغې غوڅ ځواب ورکړ چې زه د دې سړي څخه کرکه لرم او له ده سره په هېڅ صورت واده نه کوم. هغه له سالون څخه ووته او د رحیم هنګوري خونې ته ورغله. پلار او خاوند یې د هغې پسې شول او د رحیم هنګوري په خونه کې یې پیدا کړه. پلار یې ایلس له ځانه سره کور ته بوتله او خاوند یې رحیم هنګوري ته وویل نور د دې کور څخه ووځه که نه بندي کوم دې یا دې وژنم. رحیم هنګوري هم غوڅ ځواب ورکړ او یې وویل چې څه دې د لاسه کېږي ویې کړه. د کور خاوند راغی او رحیم هنګوري ته یې وویل نور ته زما نوکر نه یې په مخه دې ښه. رحیم د خپل بادار د کور څخه ووت. د دې پر ځای چې خپل مشر عمران یې خپل ملګري رضا ته څه ووایي په پټه یې د ایلس سره وکتل او د تېښتې لاره یې جوړه کړه.
ایلس هغه ته وویل ته د ښار څخه د باندې ووځه، زه به د خپل پلار آس راواخلم او بیا به هلته درشم، وروسته به دواړه ځو. رحیم په خپل سر یوازې د ښاره څخه ووت، پرته له دې چې له خپل امیر څخه اجازه واخلي. ماښام ایلس د خپل پلار آس را خلاص کړ او د ښار څخه ووت. بیا دواړه په یو آس باندې سپاره شول او ښه لرې ولاړل. تر څو چې ستړي شول نو د شپې تېرولو لپاره هلته پرېوتل. هغوی فکر کاوه چې د خطر له سیمې څخه نور وتلي دي. ایلس رحیم ته وویل تا د بیت المقدس لاره لیدلې ده؟ هغه ورته وویل ولې؟ ایلس وویل هلته به ځو او بیا به سره واده کوو. رحیم ورته وویل نه، قاهرې ته ځو او هلته سره واده کوو. ایلس وویل د مسلمانانو سیمې او ښار ته ځې چې دواړه ووژنې؟ زه هلته په هېڅ صورت نه ځم. ایلس د مسلمانانو څخه زیاته کرکه کوله، خو هغه په دې نه پوهېده چې رحیم مسلمان دی، ځکه هغه خپل نوم بدل کړی و او ایلی مور یې په ځان باندې نوم ایښی و. رحیم ورته وویل ایلس زه مسلمان یم او خپل ټاټوبي ته دې له ځانه سره بیایم. خو ورور کله چې ایلس پوه شوه چې هغه مسلمان دی او قاهرې ته ځي نو ځان یې غلی کړ او دواړه پرېوتل. کله چې رحیم هنګوري ویده شو ایلس راپورته شوه او په آس باندې سپره شوه او بیرته د ښار لوري ته روانه شوه. په لاره کې څارونکو کسانو ولیدله او هغو ته یې خپله کیسه وکړه. نو 2 تنه د هغوی څخه د ایلس پلار او خاوند د خبرولو پسې ولاړل او نور 18 تنه له رحیم پسې راغلل. رحیم چې سهار راپورته شو ګوري چې نه آس شته او نه ایلس. هغه پوه شو چې خبره خرابه شوه، نو د قاهرې پر ځای د کریک په لوري باندې وخوځېد. په لار روان و چې د ګزمې عسکرو راونیو او بیرته یې لاس تړلی ښار ته راوست. ورونو د امیر اطاعت په هېڅ وخت کې مه هېروئ. په هر ځای کې چې امیر لري هر کار او مشوره مو باید له امیر سره وي. خو ورونو رحیم دغه کار بې له امیر له مشورې کړی و. وګورئ چې څومره مشکلاتو سره مخ شو. په دې وخت کې رضا په لاره کې ولاړ و. هغه رحیم هنګوري لاس تړلی ولید نو ډېر خواشینی او وارخطا شو. خو رحیم هنګوري هغه په سترګو کې پوه چې ما څوک دې ته نه دي ښودلي. رضا سمدستي عمران ته ورغی چې رحیم هنګوري نیول شوی او باید راخلاص شي. عمران هغه منع کړ خو رضا ونه منله. د شپې رضا د رحیم هنګوري پسې ورغی. د ډېرې پلټنې وروسته یې پیدا کړ، خو ګوري چې د استخباراتو کسان نیولی او وهي او د نورو ملګرو د ښودلو غوښتنه ورڅخه کوي. خو هغه یو ځواب ورکوي چې زه نور ملګري نه لرم. د تحقیق په ډله کې ایلس هم وه او هغې هم د دې د هڅولو کوښښ کاوه تر څو چې خپل ملګري وښیي. خو رضا کوټې ته د کړکۍ له لارې څخه ور واوښت او له شا د استخباراتو کسانو حمله وکړه چې په لومړي ځل کې یې هغوی ووژل. ایلس په منډه شو او د نورو پیلدارانو خبرولو کوښښ یې کاوه. رحیم هنګوري ور منډه کړه او د استخباراتو د وژل شوو کسانو کومه توره یې چې اخیستې وه په هغه یې ایلس ووژله. د هغه په چغو نور پیرهداران خبر شول. د هغوی په رارسېدلو دواړه منډې کړې چې د پیره کوونکو لخوا څخه رحیم هنګوري په غشو وویشتل شو او زخمي شو. خو رضا په ډېر تلوار سره رحیم په خپل آس باندې واچوه او آس ته یې پونده ورکړه. د مختلفو لارو نه په تېرېدو یې یو کور دروازه وټکوله. یو ځوان دروازه خلاصه کړه او کور ته ننوت. کله چې له آسه څخه رحیم هنګوري ښکته کاوه د ځنکدن اخري سلګۍ وې. په کور کې 3 تنه نارینه او 2 ښځې وې. د رحیم هنګوري د قصې اورېدلو وروسته ټولو په ګډه هغه د کور په یوه برخه کې خاورو ته وسپاره. بیا د هغه ځای څخه کلیسا ته په رسېدو یې عمران خبر کړ. دواړو فیصله وکړه چې له ښار څخه ووځي. نو عمران چې د جان ګینټر په نامه مشهور او د پادري خاص خادم و ټولو پېژند. طبیلې ته لاړ تر څو آسونه راخلاص کړل. خو هغه ولیدل چې هلته پیردار ولاړ دی. له هغه څخه یې پوښتنه وکړه چې څه پېښه ده. هغه ورته وویل نن یو مسلمان جاسوس نیول شوی. هغه 2 تنه د استخباراتو غړي او یو نجلۍ ووژل او وتښتېد. نو ټولو پوځ او پولیسو ته هدایت شوی چې په حساسو ځایونو نظر وساتي. خو ورونو عمران چې یو ځیرک او تکړه مجاهد و په خبرو کې خنجر راوایست او د هغه په زړه باندې ور وار کړ چې څو شېبې وروسته هغه صلیبی مړ شو. په آسونو یې ځینونه واچول او پرې سپاره شول. د ښار څخه ووتل. په لویه لار کې ګزمه کوونکو ودرول او د مشعلونو په رڼا کې ورنږدې شول. یو پیره کوونکي نورو ته وویل د دوی په جامو خو وینې دي. له دې خبرو سره عمران آس ته پونده ورکړه. خو رضا یې ونیو. هغه په لوړ اواز وویل
درېږه مه عمرانه، الله تعالی د حافظ او ناصر شه. ورونو عمران د شپې او ورځې سفر وکړ تر څو چې د مسلمانانو سرحدي پوځي سیمې ته ځان یې ورساوه. قومندان ته یې لنډه کیسه وکړه او هغه ورته بل آس ورکړ او دوه ملګري یې هم ورسره کړل. د کرک لاره یې ونیوله او سلطان نورالدین زنګي ته یې ځان ورساوه. هغه ته یې خپله د رضا او رحیم همګوري کیسه وکړه. سلطان نورالدین زنګي پاڅېد او هغه یې د خپلې سینې پورې ولګاوه او په تندي باندې یې ښکل کړ. بیا یې خپله توره له پوښه راویسته او بېرته یې په پوښ کې واچوله او هغه یې مچه کړه او عمران ته یې ورکړه او ویې ویل نن چې د ستورو په څېر صلیبیان د مسلمانانو په سرونو باندې ګرځي، یو مسلمان ورور بل مسلمان ورور ته د دې څخه ښه ډالۍ نشي ورکولی. دې تورې د لویو لویو جابرو صلیبیانو وینې څښلې دي. دې تورې په ډېرو قلاګانو د اسلام بیرغ رپولی دی او دا توره د اسلام د سپېڅلي دین ساتونکې ده. ای عمرانه، کومه کارنامه چې تا کړې زه د هغې په بدل کې تاسې ته دولت، ماڼۍ او بې شمېره سپرلۍ درکولی شم، خو دا درته نه درکوم ځکه دې شیانو مسلمانانو ړانده کړي دي. ورونو عمران د سلطان نورالدین زنګي په وړاندې په ګونډو کېناست او د هغه له لاسونو یې توره واخیسته، په سترګو یې ښکل کړه او له ملا نه یې وتړله. ده په ژبه څه نه ویل، خو له سترګو څخه یې له خوشحالۍ اوښکې ولاړې. ورونو څومره لویه مرتبه او درجه ده چې د اسلام یو ستر سپاه سالار په جایزه کې خپله توره له ملا څخه وباسي او تا ته یې درکړي. خیر، سلطان نورالدین زنګي وویل خپل حیثیت وپېژنه، یو مخلص جاسوس دښمن ته ښه ماتې ورکولی شي، خو غدار خپل قوم د ذلت په کندو کې اچوي. تا چې کوم خبر راوړی هغه د دښمن د ماتې خبر دی. انشاءالله صلیبیان به د مسلمانانو ساحل ته په رارسېدو سره خپلې بیړۍ بېرته بونځي. عمران وویل که ستاسې اجازه وي نو زه به قاهرې ته روان شم. سلطان نورالدین زنګي وویل ډېره ښه ده، ځه الله دې مل شه، خو زه تا ته د اعلی نسل سپرلۍ در کوم او که ضرورت شو نو په لاره کې چې کومې پوستې دي هلته خپله سپرلۍ بدلوی شي. ورونو دا چې عمران به سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله ته دغه احوال ور ورسوي که نه، او سلطان صلاح الدین ایوبي به د صلیبیانو د هغه لوی پوځ په مقابل کې چې را روان دی کوم پلانونه په کار باندې اچوي؟ آیا نورالدین زنګي رحمه الله به یې مرستې ته ورسي؟ ورونو دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به په را روانو برخو کې واورئ انشاء الله تعالی. د 87 برخې پای.